د 2023م کال د مئی په 10مه سوځول شوی تاریخي ریډیو پاکستان پیښور ودانۍ د یو کال تیریدو وروسته هم ورانه ویجاړه پرته ده. ریډیو پیښور کې کارکونکي وایي دغه ودانۍ ته د یو کال وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ډلې پلویانو ورچولی وو. زموږ چې کومه آډیو لایبرري وه هغه لایبرري چې کومه ډیجیټلایز شوې وه هغه سیستم ورک شوی دی. تر اوسه پورې واپس سیستم غایب دی او موږ ته څه بل سیستم لا پورې هیډ کوارټر نه میلاو شوی نه دی. نو تر اوسه پورې هغه ټیپس چې کوم دي دوباره نه دي کنورټ شوي. ډیجیټلایزیشن پروسس ایز سچ شروع شوی نه دی. د دې سخت ضرورت دی چې ډېر زر تر زره د شروع شي ځکه چې کوم دا ټیپس دي دا ایکسپایر کیږي او که دا ایکسپایر شول نو د ریډیو پاکستان پیښور چې کوم په دې منطقه کې د ثقافت د پښتون کلتور د پښتون ژبې ادب تعلیم د ودې لپاره چې کوم کردار دی هغه پټ پناه شي. په اسلام آباد کې د مئی په 8مه پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نیول کېدو وروسته د یاد ګوند غړو د ملک په بیلابیلو برخو کې د تشدد ډکې مظاهرې کړې وې. وزیر اعظم شهباز شریف تیر کال د مئی په 25مه ریډیو پاکستان پیښور دوره کړې وه او یادې ودانۍ زر تر زره بیا جوړولو امر یې هم کړی وو. څېړونکي وایي د مئی په 9مه شوو پیښو کې ککړ تنانو په ضد زیاتره مقدمې په عدالتونو کې پرتې دي او ځینو تنانو ته سزاګانې اورول شوي دي. نو د ریډیو پاکستان هغه اوریدونکي هماغه دي چې د چا د داسې قسمه د نور ریډیو سرویسز ته اکسس نه کیږي. نو ځکه خو زما په خیال په خلکو کې په دې اړو څه خبر هم نه کیږي. نو کېدای شي دا بیا زما خپل اوپین کېدای شي چې خلکو اړو د دې ریډیو پاکستان لکه نشوالی اړو محسوس کړی نه دی. کېدای شي خلکو ته اړو د دې خبرې اړو احساس نه شوي چې یاره ریډیو پاکستان نوم یو څیز و او اوس نشته. د مطبوعاتو تر مخه مظاهرچیانو پر ضد 500 پورې مقدمې درج شوې وې. زرګونه کسان نیول شوي وو او 15 نیول شوي کسان اوس هم د پوځیانو په ولکه کې دي. د مئی په 9مه د پاکستان پوځ ویاند یوې خبري غونډې ته د 9 مئی پیښې په اړه ویلي د انتشاري ټولې سره یوازینۍ لاره دا ده چې د زړه نه معافي وغواړي او تعمیري سیاست وکړي. پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو د پوځي ویاند څرګندونو ته سخت غبرګون ښودلی او خبري کانفرنس یې د تضادونو ډک وبلل. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.